ها بسم الله الرحمن الرحیم resolution 2 of MS Word 2016 ها دوهم نمبر 10 زم تاسو رسیدا او نن تاسو سٹارټ کول کنو MS Word کې فایل منو سٹارټ کوو اوس ګورئ ورته په دې فایل منو کې ما سره مختلف قسمه کمانډونه سیدا نو موږ تاسو اول څه کول دي کې انفو کمانډ باندې کار کوو سیدا الګا انفو څه مطلب انفارمیشن چې معلومات خرازو کنټرول ډبلیو پریس کوم لکه څنګه چې ما سره صفه کلوز شي او بیا څه کوم لکه کنټرول ان پریس کوم ورپسې سیدا ها ګورئ لکه نو څه کوم مساوي دا ګورئ دا فارمول همیشه یاد کساتې دا مهم دی چې تاسو سره همیشه سره څه کې مخامخ کیږي مساوي ار ا ان ډي شیفت 9 انټر کړه اف سلور پریس کړه څنګه چې لږ زیات شي سمرا دا ما سره کنه بلټ یو هغه سي نوښته ده سیدا هغه یو فارمول دی ما سره مساوي ار ا ان ډي شیفت 9 ایو فارمول شو د کوم ما سره چې کنه بلټ ان ټیکس دی ما سره مخکې تیار راغلی ما سره سیدا اوس هغه څه کوم د رزلټ سفتوما پرې کلیک کوم لکه چیرته ډیسکټاپ مخ باندې سلام علیکم ور کوي نام ورته ور کله کنه یو نمبر ورته فور ایگزامپل اسد ها سیم کله کنه د فایل نوم چې شل کنه اسد شو اوس ګوري ورته زه اوس غواړم لکه د دې اسد فایل متعلق څه کوم معلومات لاس راوړم په دې کلیک کوم لکه اوس ګوره چې دا زما لکه نو فایل انفو باندې کلیک کوم اوس ګوري څه لکه نو انفو انفارمیشن الکه سنه مېدا اسد کوم ځای لکه صف دی د سٹاپ مخ باندې کلیک کوم دی باندې لکه سو لکه نو اوپن فایل لوکیشن کلیک کړه دی باندې لکه نو څنګه چې ما سره ډاره کې ما ډیسکټاپ څخه کړه را اوپن کړ او کته مطلب چې نه دا قسم په کار کلیک کړه دی باندې کاپی لینک ټو کلیپبورډ کلیک کړه دی باندې لکه تاسو غواړئ مطلب څه کړي دی لینک کلیپبورډ ته کاپی کلیک کړه دی باندې اوس ګوره دوباره تر ازما او ته ملکه سو کومه ته کلیپبورډ راوړه کلیک کړه اوس ګوره ما ته څنګه شل کنه چې دې ماته ادرس راوړ سیدا دا ورسره خبرې کو دی ورکه تاسو دې څه خبرې سیدا خلاص ورکه نور سوې دی کې دا خو معلومات مسره الکه سوې چې پروټیکټ ډاکومېنټ اوس الکه زه غواړم څه کوم اسد ډاکومېنټ څه کوم پروټیکټ کما یعنی مطلب باز خلک د پکې تغیرات نشي راوړل نو زه په دې کلیک کوم الکه دغه سکور ما سره مختلف قسمه کمانډ دي ښه هر یو څه لري مشخصه وظیفه لري او الکه سوې چې مارک از فاینل الکه دا څه کوم ګوره هر څوک راځي الکه دا اسد فایل څخه اوپن کوي الکه او په دې کې تغیرات هم لري ګوره څه قسمه لکه مطلب دا انتخاب کو سیده دا ورسته وایو ښا بولډ کله کدا سرنګونه پکې راوړل پلان کې الکه صف تیم کو سره نو زه سره کدا سوې مې چلو کا اسد فایل مطلب څنګه شي ریډ آن نه دي شي صرف خلک د لوستل لپاره اوپن کی نور د پکې تغیرات نشي راوړل نو څه مې چل کوم لکه فایل باندې کلیک کوم ډاکومېنټ مارک از ا فاینل کلیک کړه دی باندې اوس ماته لکه څه چې دیس ډاکومېنټ ویل بی مارک از ا فاینل اینڈ دین سیو کلیک کړه باندې اوس ګوره دا میسج ما سره راغی کلیک کړه باندې لو تاسو ګورئ څه کنو پروټیکټډ ډاکومېنټ دیس ډاکومېنټ هاز بین مارک از ا فاینل ډیسکورج ان ډیټینګ کلیک کړه باندې لکه دا وسکو اوس ګورئ یو نمبر دا اوپن کوي ښا ډایرکټ کله څه وای ماته چې مارک از ا فاینل another user has marked this document as a final discourage editing اوس ګورئ دغه مطلب تغیرات نشو ورولای په اسانه پکې تغیرات اوس څنګه نشو ورولای سبا کله کانو edit ان وی باندې کلیک وکړئ ته لکه چې میسج راوړي د میسج تل کسې لیکي میسج بار چې لکانو میسج بار edit ان وی باندې کلیک کوم اوس ګورئ اوس پکې تغیرات ورولای شم یو پالیسی واخو سیمپل پالیسی ولا کنه دا دمر سترونګ نه ده ها کلیک کړئ باندې لکه تغیرات اوس پکې راوړه سیدا ها دا څه لکه و چې نه دا څه نیول لکه دا چلو کښ دین لکه زره کوي وي نو څو کله کنه بیا انکرپټ وذ پاسورډ باندې کلیک وکړه اوس ګوره زموږ لپاره څه کومه د ډاکومېنټ پاسورډ ورته ورکوم هر څه کې مطلب اوپن شکل لای اوس ګوره اوپن کړل دا خو مطلب دې څوک اکسس ونه لري څنګه چل وکم لکه فایل ته بزما انفو ته بزم بیا پروټیکټ ډاکومېنټ باندې کلیک کوم انکرپټ وذ پاسورډ کلیک کړئ باندې لکه پاسورډ ټایپ کا ورته خو دې کې لکه خبره کې چې سوې لکه ریمember در پاسورډ از کیس سنسټیو الکانو غټ ا او کوشنه ا فرق لري په پاسورډ کې لکانو سره زه ټایپ کوم لکه چې پاسورډ می ټایپ کوړه ا بیا لکه ټایپ کوم چې ا اوکې کله کا اوس دلته ګور ډایرکټ لمه څه ویل کنو وای ا پاسورډ از ریکوایرډ ټو اوپن دیس ډاکومېنټ څه ویل کنو وای یو پاسورډ په کار دی چې مطلب څو کې دا ډاکومېنټ اوپن کړه دا څه کومه سبتو مخه تقرات مې وسی دي اوس لکه یو نفر راځي دا اوپن کوي ګور اوس څه وړي لکه پاسورډ ته وړي کزه مطلب ا ټایپ کوم ورته سمال ا نو مطلب اوپن شو کزه دا څه چلو کوم ګوره دا مې اوپن کړ صحیح شو الکه کیپټل ا مې ټایپ کړل اوپن بشي نه کنه اله چی دی کیس سنسټیو خبره ته وکړه کنه کا سمال دی ورکړ سمال او کا کیپټل ورکړ کیپټل بورډ ورکړ سماله ها راځم ور پسله کس کوم بیا اوپن کوم دی نه وسل کا غوړم د پاسورډ ختم کوم ته دوباره مطلب څه فایل ته راشه انفو باندې کلیک وکړه ما انکرپټ پاسورډ باندې وکړه وکړه دا پاکه ها اوکې کړه اوس ګوره از جړه رنگ څنګه شو ختم شو در سره سمرا ها بل کسوي ریسټریکټ ډیټینګ کلیک کړه باندې لکه دی ورکو سره خبرې کوخه الکه دا څوک چې لکه دا بولډ څوک صفر نه کی ایټاله څوک صفر نه کی دا ورسره وایو ښا دلته ګوره روان دی ښا کوم ځای کې دی ګورل تماس شو لکنو ریسټریکټ ډیټینګ ښا پروټیکټ
اوس ګورل ته ما سره شته ښه چیرته لکانو ریویو ټاپ کې دی ښه ګورو سور باندې کار کوو دی کې زیات کار دی ښه چې مطلب غواړي بعض اوقات دی ډاکومنت بعض برخه څه کې ریسټریکټډ کې لکه یو څوک دی مطلب فون رنگ نشي بدلولای نو څنګه چل پکې دا ریسټریکټډ کوي ښه راځو لکه بل څه وایي ریسټریکټ ایکسس اوس ګوره مطلب څه لکانو چې مطلب کوم خلک دا ایکسس کړي شي کوم خلک نشي ایکسس کړي چې شیر کړه ښه چې لکانو کړه چې شیر کړه دله بل کا څه پکار دي رائټ مینجمنٹ سرویسز پکار دي ښه او بل لکه څه چې اډ ډیجیټل ساینیچر کلیک کړي باندې مطلب واټ از ډیجیټل ساینیچر مطلب اډ کې ورته ښه ټو ساين مایکروسافټ ورډ ډاکومنٹ یو نیډ ټو ډیجیټل آی ډی پلان کې سیدا امضا لپاره سمره دا به نو کو سره پر زموږ څه پکار نه ده خرازو دغه نور څه نشته تاسو سره فقط دغه شان کوم ذات استفاده کیږي مارکز فاینل او انکریپټډ پاسورډ دی باندې تاسو کوم مطلب څه کو ذات بعض وخت کار کوخه راځو لکه بل سوي چې انسپیکټ ډاکومنٹ اوس ګوره مطلب انسپیکشن کوخه انسپیکټر پلټون کې څه قسم لکه ګوره الکه دا ډاکومنٹ مچا ته ورکړی وو یو څوک الکه دې کې تغیرات راوستله چې دا الکه دا مطلب څه کړ دا قسمه دا بورډ کلکه دا مطلب ایټالیک کلکه سیدا دې پر ایگزامپل لکه دا رنگونه ورکړل سټایل نه ورکړل سیدا سی وی ام کلکه اوس غواړم لکه چې ماته پته لګی چې لکه دغه فایل کې چاته تغیرات راوستي دي د لپاره لکه اول به څه کومه زه اول ټریک چینج فالو کوم چې لکه نو ټریک چینج کوم ځای لکه ریویو کړي کوم ځای کې ریویو ټپ کرا روان دی ښه الکه څه کومه ټریک چینج مې څه لکه په دې مې کلیک وکړه بس فعال شو ما سره ټریک چینج شو ما سره فعال شو لکه دا مې ثبت کړ اوس یو نفر چې لکه د څه کې اوپن کوي دي نه کلیک کړي باندې لکه صحیح شو الکه دې کو څه قسم تغیرات راوړي ګوره دا لکه څه کو بولډ کړ اوس ګول ته ما څه لکه کار خرازي کنه الکه دې کې څه وکړل یو کمنټ انسرټ کړ خاله ورسته وایو خاص د څه قسم راځي د کمنټونو څه مطلب دی ډیر کار نورم پاتې دی ښه الکه څه وکړل دې کې مطلب کمنټ انسرټ کړ هلو یا مطلب نه شکل صحیح شو الکه څه شانه ډیلیټ کړل ترې ها الکه څه پکې ولیکل مطلب رقم څه کې تغیرات پکې وړي سیدا الکه دې کې څه وکړل فار ایگزامپل ته نه شکل کدا بولډ کا ها الکه دې سایز بدل کړه دومره لیکل کړ صحیح شو ها دې کله څه کار وکړ دا مطلب دا څه غټ کړ صحیح شو دی باندې لکه څه کار وکړ د سټریک تھرو کړ دا لکه څه کړ انډرلاین کړ سیدا صفتی کړه لکه اوس تاسو زما لکه څه کوم د فایل اوپن کوم دي زنه ښه صحیح شو زه ګورم لکه فایل کې ډېر تغیرات راغلي ګور رقم تغیرات پکې دي نو زما لکه څه کوم دا کې انسپیکشن کوم انسپیکټ کلیک کړئ باندې لکه اوس تم څه وکړه لکه انسپیکټ ډاکومنٹ چې کوم تغیرات راوځي هغه څه کماته وخایا کلیک کړئ باندې لکه اوس ماته څه ویل لکه وای ټو چیک د ډاکومنٹ فار سلیکټډ کنټینټ کلیک انسپیکټ لکه څه مې پکار دي کمنټ مې پکار دي ډاکومنٹ پراپرټی چې تغیر وسه لکه ټاسک پین کې چې تغیر تر وسیدا سر پس مخ راځي انسپیکټ باندې کلیک کوم اوس ګوره د صبر کا څنګه شي انسپیکټ اوس ګوره د کوم سره چې مطلب دغه علامه راغله څه مطلب شل کنه وای دا شان کوم انجرټ شي وي څه لکه نو وای د فالوینګ آیټم ور فاوند دا پیدا شو لکه چې ریویژن مارک او کمنټس بل کا څه وای ډاکومنٹ پراپرټی او آتر او باقي څه نه مسره خبره پکې نشته چې دا لکه ریموو کول غواړي نو کلیک کړئ باندې څنګه شو ما سره ریموو شو دا ختم کا او کوای چې مطلب څه وکړه کنه ری انسپیکټ کا کلیک کړئ باندې ها دا څه لکه غواړم چې انسپیکشن وکړه خو څه کې سم لکه نه دا مکوا دامنا فقط څه وکړه کنه ماته دغه انسپیکټ کا کلیک کړئ باندې اوس لکه نو دغه څه وکړه ماته وای چیرې سم پیدا نشول ښه نوټس سم چینجز کین ناٹ بی انډن سیدا نو دله پر کته څه کې ډاکومنٹ کې مطلب انسپیکشن کوي انسپیکټر یې مطلب څه کې جستجو کوي ها نیکسٹ زوره کور پسې دا کته څه مطلب اوس تاسو ځین کې سوال غوړي چې د کې مطلب خلکو تغیرات راوستل دا دوباره کېدلی شي مطلب بیا یو منو یا نو منو سیدا تاسو ګورم تاسو لکه به سره رول تا الګ دا ټول څه داس راوخه سره ښه انسپیکټ مکل کته تغیرات پکې راغل دا دی پکې اوس ګورم تاسو لکه سره ما سره شاله کنو ښه ټراکشن دلته څه یا ایکسپټ کا یا ایسه کا مطلب ریجیکټ کا ها دلته اوس ما سره شته کنه ګوره ایکسپټ چینجز او پلان کې ورسته وایو ها د کې څه قسم خبرې دي ها نیکسټ راځو لکه بل څه چیک اکسیسیبিলিټی لکه ګوره بعض اوقات داسې کیږي لکه نو دا فای اکسیسیبل دی دا مطلب زور ته لاسرسي لرم یا نه کلیک کړئ باندې لکه پرې کلیک وکړه څه مې لکه کار چیک اکسیسیبিলিټی کلیک کړئ باندې اوس ویل کنه څه مشکل پکې نشته ښه نو اکسیسیبل ایشو واز فاوند څه مشکل پکې نشته سره بل لکه څه کوم چې ډیر مهم شری چې لیکل کنه چیک کمپیټیبিলিټی ګورې څه مطلب شل کنه زه په دې کلیک کوم لکه اوس ما ته وایي چې کوم افیس کې مطلب دا اوپن کړی شي ها 2003 کې مطلب غواړي ها 2009 کې غواړم لکه 2010 کې غواړم څه شو خو دې مې لکه دې کې مطلب اوپن شي لکه دې کې اوپن شي پلان کې او دې کې سره سو یا کنه افیکټ on touch will not be removed ګوره شپږ خبرې پکې څنګه مطلب دې کې مطلب مخ راخه د کیورنس سره الکه دې باندې کلیک کوم دې ختموم اوس څنګه شو ما سره ختم شو سمره ها کلیک کوم دې باندې
نور لکه سړي پکې بل لکه سوي چې منیج دا ګورډر مې خبره ده منیج ډاکومنټ لکه څه مطلب شو ښا بعض وخت لکه داسې کیږي ستا مطلب په دې فایل کې کار کې یو نصاب برک لاړو او تا ډاکومنټ ثبت نه کړ دا بل څنګه راځي ګوره فایل ته بلاټ شي تاسو منیج باندې کلیک کوئ سوال کنو ریکور ان سیو ډاکومنټ کلیک کړه باندې لکه اوس ګوره مطلب څه وي تاسو اوس کوم داسې آیټمز نشته ده الګا کوم ځای کې سٹور کیږي افیس ان سیوډ فایل کې سیو کیږي ښا کله تاسو مطلب کوم فایل بغیر د سیو نه سب یا برک لاړو نو سو کله کنه تاسو بیا فایل او انفو باندې کلیک وکړئ بیا منیج ډاکومنټ باندې کلیک وکړئ صحیح شو ښه راځو لکه دلته پراپرټیز ته راځو لکه پراپرټی لکه څنګه کی معلومات یا د دې مطلب مربوطه څه کې خصوصیت ګوره لکه څه قسم ګوره الکه اوس ما سره دغه یو فایل فرض کړه ښه اے سنامه دې لکه ډاکومنټ اسد ډاکومنټ دا خرازو لکه نیکست کلیک کوم ته باندې اوس ګوره لکه څه قسم مسله وا و ته ملکه دې ډاکومنټ باندې سو کلیک وکړه سره ها دا مې لکه څه اوپن کړ اوس لکه غواړم سو کم داس چلو کما په دې برکه زما مطلب غواړم څه کوم معلومات وګورم لکه چې دا د دې فایل سایز څومره ده لکه څوم صفحې ده لکه څومره لیکل پکې ده اوس نو ګوره دې باندې څه کوم لکه رائټ کلیک کوم بیا پراپرټیز سره زما دلته اوس ګوره ما سره دغه معلومات ډسپلی کیږي لکه پلان کې دی پلان کې دی پلان کې دی دا په خپل پراپرټی لري څه قسم لکه ګوره دا به اوپن کې تاسو سمره چیرته برکه لاټ شي فایل او بیا څه وکړل پراپرټیز انتخاب کړئ پراپرټی دوه قسمه ده لکه یو ایڈوانس بل بیسیک ده ښا اوس لکه چې ما سره کانو بیسیک پراپرټی ده ښا څه لکه سایز څومره ده 19 کی بي ده د دې ګوري څه فائدہ شو پر ایگزامپل لکه یو چې ایمیل کې لګي نو هغه د 25 MB نه زیات معلومات نشي لګي ښا سره اوس ماته لکه سوي چې 19 کی بي ده لکه سو صفحه ده لکه ټول 3 صفحه ده 3 پانی ده سو وډونه پکې ده لکه نو تقریبا 1602 وډونه پکې دي ټوټل ایډیټینګ ټایم لکه څنګه ما سره 0 منټ ما په کوم تغیر نه دروسته سره ټایټل الکه غوړې کوم انوان ورته ورکړم چې لکه دا د کمپیوټر باره کې ده ښا سباره کې ده کنو کمپیوټر باره کې ده ښا ټیکس other information مطلب نور معلومات څه ورته ورکوي نو څه کوم لکه نو بای احمد صحیح شو مطلب د احمد پوسټ څنګه شو دغه بلی کړی شو سمره هاي سپیس بل ته ورکول لږ درپ څنګه شي پروفیشنل ښکار شي ها کمنټ غوړې کوم نه ورته ورکوم چې لکه ریډي دی دا فایل څنګه ما سره کنو دا فایل ریډي دی ریډي فار پرینټینګ یا پر ایگزامپل نور کوم غدي لوستل لپاره نور ها بل لکه سوي چې ریلیټډ ډیټس اوس ګوري مطلب څه کو د تاریخ مطابق باز څه کو باندې پراپرټی ګان ګورو الکه سوي لاست موډیفاید اخرین ځل لپاره ما کوم هغه باندې اوپن کړ ټایم باندې ټوډے نن می اوپن کړل لکه نو 10 بجې او وسره وخت دی کېږي کریټډ کله مې لکه جوړ کړ موډیفای څه مطلب چې تغیرات پکې راوړي او کریټډ کله مې چې مطلب د څه کړی اول ځل لپاره جوړ کړ سو لکه نو چې 10 بجې او سلور سره وخت دی کې ایم صحیح شو پرینټډ آیا اوس پر مې پرینټ کړی دی نه کنه ها بل لکه سوي چې ریلیټډ پیپل اوس مطلب وړو د خلکو مطابق ګورو اتر الکه دغه چا ولیکو وته ملکه افغان ولیکو صحیح ده مطلب دې لیکوال څوک دی افغان دی لاست موډیفاید الکه اخر ځل لپاره چا پکې تغیرات راوستل نو ګورم تم چر ناٹ سیو یا تو سپر مطلب چا پکې تغیرات نه وسی او کوم چې مطلب نور اټ کوي ورته څه کول شي دي اټ کول شي اوس الکه بل څه وایي چې شو ډاکومېنټس اوس مطلب وړم څه کوم ګوره د ډېر مطابق پراپرټي مشوله د خلکو مطابق مشوله اوس غوړ څه کوم مطلب د ډاکومېنټ مطابق ګورو الکه څه وکا اوپن فایل لوکیشن کلیک کړئ باندې لکه څنګه چې ما سره ډایرکټ سره اوپن کیږي ډیسکټاپ اوپن کیږي زه کوم ځای کې سب ده په ډیسکټاپ باندې سب ده کنه ها او کوم چې مطلب څه وکا شو آل پراپرټي کلیک کړئ نو څنګه چې ما سره پراپرټي زیاته شوله او ډایرکټ سره لمه سره سکرول بارم راغی چې دا اوس دې کله باز چې پاته اوس به ای باندې کار کوو چې دا ها ټایټل مو شو پیج ټیکس مو شو سره کمنټ مو شو ټمپلیټ الکه دا ما سره کوم د مطلب نارمل ډاکومنټ دا ټمپلیټ نه دا سټیټس الکه کټ کول کړم چې دا ریډي دی لکه چې ما سره ریډي ها ریډي فور چې لکه پرینټینګ مطلب چې چاپ لپاره څنګه لکه آماده دی ها صحیح شو ها کټګوري لکه دا سوبر خلري پښتو کټګوري وشل تم چې لس کټګوریان لري سمره سبجیکټ الکه سبجیکټ چې ووسی ته ملکه چیرې پر ایگزامپل سیلز ها پروشات باندې خبرې کوو هایپر لینک بیس لري یا نه چا سره لینک دی نه او ته ملکه دا پر ایگزامپل هایپر لینک بیس دی ښا www.google.com دې باندې کوم څه خبرې کوو ښا چې دا هایپر لینک څه معنا لري ښا هایپر لینک صحیح شو ښا کمپنی لکه چې ما سره نشو کوم لکه چې ما سره اسد کارپوریشن اسد کو صحیح شو ښا دا مشل لکه کوي چې مطلب څه وکړه کوي وته ملکه څه وکړه شو پیور لګو خیا کلیک کړئ باندې شو آل غوړې یا شو پیور غوړې صحیح شو پیور مطلب کچھ لګون ډسپلی کول غوړې په دې کلیک کوم لکه سمې په کار دي ایڈوانس پراپرټي لګاوم دا خو بیسیک خبرې وې چې دا په دې کلیک وکړه ها اوس ګوري ما سره څنګه شو کوم ډایرکټ درغلل جنرال تر زما لکه دې ګوري ما سره مختلف قسم ټبونه دي ښا جنرال نه تر کسٹم پورې ښا جنرال تر زما لکه سوې ما سره ډاکومنټ نامه سره اسد.docx ګوره دا چې کوم دې خاندان نوم دی ښا یا
فارمټ د یا ایکسټنشن د لکانو سره لکه ویډیوګان مختلف قسمه لکه MP4 د EVI د رقم ویډیوګان متصل سره نو د مایکروسافټ ورډ ډاکومنٹ کو په شکل باندې راځي DOCX سمرا ها الکه سوي چې د چیرې مسره کنه د مایکروسافټ ورډ ډاکومنٹ دا سیدا کوم ځای لکه سب شوی دا ډیسکټاپ باندې سب ګوراسه ها سی ډرایو د یوزر د افغان د ډیسکټاپ باندې څنګه سب شوی سمرا ها الکه سمره سایز دی 19 KB د مطلب سمره کیږي 19,600 15 بیت کی سیدا کچھ نه ماته چې کنه بیت ده ها بیا KB ته مطلب کې بیا MB تاسو په سم خبره سیدا دا د MS DOS نه مطلب کریټیکل کا سوچي مطلب تھرسډے فیبرवरी 2 2016 دا مطلب کوم دی معلومات ډسپلی کې خار ریلیټډ ډیټ دی موډیفای لکه کله پکې تغیر غي کله مطلب اوپن کلاس سیدا خاص ځل تلکا سمری تلکا لاشه ټایټل ایڈوانس چې سباره کې دلکا سبجیکټ سیلز باره کې دلکا اترې څوک دی افغان منیجر لکه څه ته نو کوم چې عثمان ګورا څنګه شمه سره کانو نو شمه کول چې عثمان ها کومه کمپنی دلکا اسد کمپنی دا څو کټګورین دي لږ کټګورین لکانو ها بل لکه څه چې کیورډز دا اوس ګوریم تاسو کو اوس د کو کیورډ څه مطلب دی بعض اوقات په یو ډاکومنت کې یو شی پر ویل کانو تل لکه دا خبره دا یو شی پر ده کنه ما وتا پینو پیغه په پویږي کیورډ لکه څه پکې نو شو کوم چون سندر او ریسیور په پویږي دا راست دی څه شلته مطلب نو تر نشو به دا میرا فار ایگزامپل سیلز کیورډ وتا کول غواړي یو شی پر یو راست سمرا ها بل لکه څه کمنټ کې څه خبره ده ریډی دی کوم بل مطلب کوم نظر لري څکل دا ورته اټکه ها هایپر لینک بیس لکه دې سایت څنګه مطلب دا هایپر لینک بیس لري خبر لکه څه چې سیو تمنایل فار آل ورډ ډاکومنٹ ګور تمنایل څه مطلب دی مطلب وړي دې مینس کار شي تمنایل حالت دا تاسو ما کوي ښه بیا خلک کولی شي کته په سوډو مرتور کا دا تمنایل کړ نو خلک به دې مینس کې شامل کړي شي سره تاسو مطلب ما تمنایل کوي ښه سټیټس ته لکه راشه ګور لکه څه چې کریټ ډیټ تانکای دومره تاریخ باندې لکه موډیفای تغیر په کله راغی د تاریخ باندې راغی ایکسس کلر اوپن کړل شو د ورځ باندې او پرینټډ ترڅو پرینټ شوی دی نه لاست سیوډ بای ماستر سپیلن دی یوزر نام نشته ښه دا اپشن کې چې مطلب څنګه کول شي چې یوزر نیم ټایپ کوخه دغه کله ما ټایپ کړل اصل نه راځي چې دا ځکه ما ورته یوزر نیم نه اډ کړی ښه ریویژن نمبر لکه څو ځله اوپن شو یوزر ښه ټوټل ایډیټینګ ټایم لکه 2 منټه صحیح شو ښه دلته سره سره پسې سټیټسټیک نیم او ویلیو لکه ټول څو سپې دي مثلا 3 سپې دي پر څو پاراګراف پکې درکان 10 پاراګراف پکې دي ښه ورسره وایي لکه پاراګراف چې دی لاین چې سر پسې مخ کړه سوال نه پکې درکانو 3 نیولین نه پکې دي ورډ سو پکې دي 1402 لکه کریکټر ABC لکه څومره پکې دي 6300 او کریکټر وذ سپیس د سپیس رسمه لکه 1909 اویا دا ګورې څه مې خبره ده ته مطلب څه غواړي ډاکومنټ باره کې معلومات غواړي کنټینټ ته لکه راشه اوس ګورې څه لکه نو ټایټل چې د ماستر دا دی مطلب ټایټل او ماستر کنټینټ و کسٹم ته لکه راشه دغه ګورې باز مې خبرې اوس ګورې باز وخت سره کوي ګوره د سمری کې باز خبرې نشته نو سبا کله کله کسٹم ته براشه فرض کا څه لکه نو چیکډ الکه چا چیک کړی دی اوس ګورې ورته یو خبره زده کې مطلب اوس ګورې ماستر مطلب ټایپونه دي ښا ټیکس لپاره اسپر کو ABC چراتله ډیټا لکه راځي مطلب ډیټا ټایپ راته نمبر لپاره یس نو چې هغه سوال وي چې هغه په هو نصر څنګه کی جواب کیږي اوس لکه څه دا چیک شوی دی یا نه نو سبا کومه لکه تل شکر سم چیرې یس اډ کا ورته څنګه شو ماته ډایرکټ څه ویل کنه چیک یس شو یا لکه دا سوي چې نه چیک شو چا پوسټ باندې ویډیو کو ټایپ کا بای احمد صحیح شو دا ګوري بازو کا ډیر مهم رول پلی کوي ها الکه سمه کوم دا مې مطلب څه کا چینج می کړه چیشته دیتا موډیفای شو ماته سیدا خلک کلاینټ لري کنه مشتری شته یا نه ته مطلب نه شکل چې چیرې نو کوم مشتری نه لري لکه کلاینټ چې زما سرویسز ته کې هغه اویلیبل کوي ښا ډیټ کمپلیټډ لکه کوم تاریخ باندې مکمل شول ته پسند انتخاب کومرته ډیټ باندې انتخاب مزه تاریخ خبر راغله کوم تاریخ لکه 1/1/2016 کې مطلب څنګه شو دا کمپلیټ شو کارت کا ورته څنګه شو ماته ډایرکټ راغی هم درته ویډیو ډسپلی کې هم اٹیک ډسپلی کوي ورته ښا ډپارټمنټ لري نو وسه کوم چلا لري کوم ډپارټمنټ لکه ډپارټمنټ نمبر 11 اټ کا ورته صحیح شو ډیسټینیشن کوم منبته کوم هغه ته مطلب لګل غوړي مرجی ته نو شکل کا چی ورته وته ملکه مین افیس لګل غوړه مخه چیرته مین افیس مرکزی دفتر صحیح شو اټ کا ورته ها ډیسپوزیشن صحیح شو دا مسره مطلب بل پراپرټی دا پرپس راځه لکه ډیویژن ها سو برخه لري مطلب ډاکومنٹ نمبر سم نه لکه نو دوسری نمبر چم تاسو نو شبه کله ډاکومنٹ نمبر فار ایگزامپل 12 ارکاو دلته ورته ښه ایډیټر لکه دغه چاته غلط راوستل او دا ورته کوم لکه څوک نو شبه کو ټیکس کې څوک دلته په دې شو کوم لکه عمر دې په کې تغیرات راوستي سره اډ کړل دا ورته ښه نیکسټ را ور پسې بل لکه څه فارورډ ټو چاته مطلب دی ګر غوړې سمدا دغه بل انتخاب کوم ورته چیرې ټو چاته زاهد
دغه څه د خمورته میرا زاهد ها دا مې لکه څه کوړه اټ کړ ها ګروپ لري یا نه وته مې لکه ګروپ لري څوم نمبر دا لکه ته مې لکه ګروپ نمبر فار ایگزامپل 13 اټ کا ورته صحیح شو ها لنګویج دا کوم وسی ورته مشخص کړل تا لکه کومه لنګویج اوس ما سره نه شپ کله کنه پښتو صحیح شو پښتو لنګویج سره د څه کې مطلب اټ کوي میل سټاپ لکه چې وسی کوم د مطلب دا سټاپ کی ایمیل ها میډر لکه سب موضوع برکه درکه کوم افیس ده اونر لکه څوک ده ورته اټ کوو دیږي پراپرټیز ان سره ها پروجیکټ لکه چې ما سره پبلشر دی پرفوز دی ریسیوډ پرم چانه مطلب لا سره غله نو دا ګوري رقم چې ما سره کنه پراپرټیز دی سره تاسو دین څه کوي کار فار ایگزامپل چې ټایپیسټ چاولي کړه نو ته ډاټ کچره پلان کی ولي کړه صحیح شو دا مې لکه څه کوټر کړل اوس لکه وای چې یو پراپرټي ختم کړه ډپارټمنټ نه غواړم ډیلیټ کړه نو څنګه چې ما سره ختم کړ سره نو دا اوس تاسو لکه چې وو انفو او پراپرټي تاسو کوم دی اول وستل